درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د ځینو مهمو څوکیو لپاره نوې او تازه ګمارنې. لومړی، مولوي صاحب عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په توګه. دویم، ملا عبدالمجید اخونزاده د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د سرپرست په توګه. دریم، ملا عبدالرازق اخوند د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال په توګه. څلورم، مولوي سخاوالله د پوهنې وزارت د مرستیال په توګه. پنځم، مولوي شمس الدین پهلوان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مرستیال په توګه. شپږم، مولوي مطیع الله د سرې میاشتې ټولنې د سرپرست په توګه. اووم، ملا نورالدین ترابي د سرې میاشتې ټولنې د مرستیال په توګه. اتم، مولوي عبدالرشید د کابل ښاروالۍ د مرستیال په توګه. نهم، مولوي سردار محمد د جنوب لویدیځې حوزې د رئیس په توګه. لسم، شیخ محمد حنیف د جنوب ختیځې حوزې د تمیز د رئیس په توګه. یولسم، ملا محمد علي اخوند د ملي دفاع وزارت د استخباراتي چارو د رئیس په توګه. دولسم، مولوي نصر الله مطیع د ملي دفاع وزارت د پرسونل او تعلیماتو د رئیس په توګه. دیارلسم، تیمورشاه اخوند د ملي دفاع وزارت د لوژستیکي چارو د رئیس په توګه ټاکل شوي. څوارلسم، ملا امیر خان حقانی د ملي دفاع وزارت د ساختماني ملکیتونو او تاسیساتو چارو د رئیس په توګه. پنځلسم، ملا مهرالله حماد د کندهار قلی اردو د قومندان په توګه. شپاړسم، ملا ولی جان حمزه د کندهار قلی اردو د مرستیال په توګه. اوولسم، حزب الله افغان د کندهار قلی اردو د رئیس ارکان په توګه. اتلسم، حمدالله د کابل قلی اردو د قومندان په توګه. نولسم، مولوي نصرت د کابل قلی اردو د مرستیال په توګه. شلم، قاري بریال د کابل اردو د رئیس ارکان په توګه ټاکل شوی. یوویشتم، مولوي عطاالله عمري د مزار د قلی اردو د قومندان په توګه ټاکل شوی. دوویشتم، مولوي امان الدین د مزار قلی اردو د مرستیال په توګه ټاکل شوی. درویشتم، ملا عبدالرازق فیض الله د مزار د قلی اردو د رئیس ارکان په توګه. څلورویشتم، مولوي محمد ظریف مظفر د هرات قلی اردو د قومندان په توګه. پنځه ملا عبدالشکور بریالی د هرات قلی اردو د مرستیال په توګه. شپږویشتم، مولوي عبدالرحمن حقانی د هرات د قلی اردو د قومندان په توګه. اوویشتم، ملا شرف الدین تقی د هلمند قلی اردو د قومندان په توګه. اتهویشتم، ملا محب الله نصرت د هلمند قلی اردو د مرستیال په توګه. نهویشتم، ملا محمد خان داود د هلمند قلی اردو د رئیس ارکان په توګه ټاکل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیله لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.